په بریتانیا کې میشتو یو شمېر افغانانو د یو لاریون په ترڅ کې پر افغانستان د پاکستان بریدونه غندلي دي. دغه افغانان چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته سره راټول شوي وو، وایي پاکستان په خپلو بریدونو کې ملکي وګړي او عامه تاسیسات په نښه کوي چې باید مخه یې ونیول شي. موږ نن دلته راغلي وو، لاریون مو ترسره کړلو او د لاریون د اجنډا او موخې مو دغه وې چې موږ غواړو خپل سوله ژوند ته ادامه ورکو او د پاکستان څخه مو غوښتنه دغه دی چې مطلب د دغې جګړې څخه خلاص واخلي. ښه به دی چې یو موږ ښه ګوندیتوب او د ښه د تمدن له لارې یو بل سره اړیکې د افغانستان په نمایندګي باندې هغه بریدونه چې د پاکستان لخوا پر افغانستان باندې شوي وو، نن موږ د بریتانیا د پارلمان مخ ته راوتلي وو او د بریتانیا تر پارلمان پورې مو دا غږ رسوي چې د پاکستان دغه وحشتي او دغه بریدونه چې دی د افغانستان پر عام وګړو باندې کوي دا ودرېږي او انشاءالله دا غږ به تر ډېره حده پورې تر ډېره ځای پورې ورسېږي. بریتانیا کې د افغانانو نړیوالې شورا په یو پریکړه لیک کې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو یادونه کړې او هغه یې بشري جنایت بللی دی. په اعلامیه کې د ننګرهار په ګردي کڅ سیمه کې پر یو ملکي کور د پاکستان د هوایي برید چې پکې د یوې کورنۍ 21 غړي وژل شوي وو یادونه هم شوې ده. په اعلامیه کې راغلي د ملکي وګړو وژل پر کورونو، جوماتونو، ښوونځیو او روغتونونو بریدونه بشري جنایت دی. د ارادي په افغان مظلوم ملت باندې بمبارونه کوي، د موږ ماشومان، زنانه، وزنې، دا به د پاکستان ته ډېره ګرانه تمامه شي. او نن دلته افغانان راغلي وو، دې دپاره د برطانیه پارلمان مخې ته موږ یو پروټکس درلوده چې پاکستان دې دا جنګ بند کړي. د بریتانیا د ویسټ منسټر شورا یو پخوانی غړی وایي پاکستان د له طالبانو سره خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د هغو له کبله د عام افغانان نه په نښه کوي. زما پیغام د پاکستان پوځ او د پاکستان حکومت ته دا دی چې په خپلو کړنو غور وکړي او د افغانستان پر ملکي وګړو بې هدفه بمبارۍ بندې کړي. زه له دوی غوښتنه لرم چې د ستونزو د حل لپاره مستقیم له افغانستان حکومت سره یا د منځګړو له لارې د خبرو میز ته حاضر شي څو روښانه شي اصلي ستونزې او مسایل کوم دي، ګډې نقطې څه دي او څنګه کیدای شي د دواړو هیوادونو د سولې او د دواړو لورو د ملکي وګړو د امنیت لپاره حل لارې پیدا شي. په پریکړه لیک کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د بریدونو په اړه د یوناما د راپور په استناد لیکل شوي چې د فبرورۍ میاشتې له 26 د مارچ تر 15 نیټې پورې د پاکستان په بریدونو کې 50 ملکي افغانان وژل شوي او 129 نور ټپیان دي او په دې ډله کې 55 سلنه یې ښځې او ماشومان جوړوي.